د ترکي دا نوجوان وایي کنه چې زما مالک مکان چې د مکان کرایه زیاته کړه هغه وس ما نه کېدو ما چې ونو جومپړی په روډ باندې ولګوله او د هغه نه پس چې مالک مکان ولګېدو زما سره په هغه جومپړی کې په هغه جومپړی کې چې پاتې کېدو ملګرو ډېره عجیبه واقعه ده ځکه چې د دې مالک خپل بنګله وه او خپل مکان هم و د هغه نه پس چې بیا هم د دې غریب هلک سره په جومپړی کې د روډ په غاړه باندې پاتې کېدو ملګرو ډېره انټرسټینګ واقعه ده مکمل یې راسره وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ملګرو په ترکي کې د نوجوانو ویل کنه ویل زه هلته په یو مکان کې اوسېدم هلته مې ژوند کاوه د هغه نه پس چې مالک مکان ولګېد کنه او هغه کرایه چې نو سیوا کړه نو زما وس نه کېدو چې ما په هغه کې بیا اوسېدلی ما هغه روپۍ پیدا کړې نو د هغه نه پس چې زه ما د مالک مکان ویل کنه چې ته دومره روپۍ نشې ورکولی نو ته دې مکان نه وځه د هغه نه پس چې نو زه د مکان نه راووتم چې کله تر مکان نه راووتم نو زه په دې روډ په دې غاړه باندې نه دی د روډ په دې غاړه ما ځان جومپړی ولګوله ځانه مې خیمه ولګوله د هغه نه پس چې دی نو 12 منټه پس چې دی نو دغه مکمل طور باندې زلزله راغله که نه او دغه مالک مکان نه دی دغه ټول مکان یې راورغړاو په کوم مکان کې چې زه پاتې کېدم نو هغه هم راورغښتو د هغه نه پس چې نو مالک مکان چې دی نو ډېر زیات خفه و مکمل طور باندې هېڅ د اوسېدو ځای نه و د هغه نه پس چې دی نو ما ورته وویل که نه چې ته راځه زما سره پاتې کېږه چې د څو پورې ستا مکان نه جوړ شوی ستا د بنګله نه جوړه شو نو ته به چې د دې دغه پورې بعد دلته پاتې کېږي ملګرو نو وخت څومره زر بدلېږي که نه چې دې چې دی نو کرایه نوې زیاته کړ کېدای شي چې دې هلک ورته خیرې نوې کړه او د هغه په وجه باندې دې مکان بچ شوی وی نو وخت په بدلېدو کې په سکندونو حساب باندې وخت بدلېږي ښه په 12 منټ کې د دې بنګله مکمل طور باندې دې کومه مکان چې و نه مکمل طور باندې راوغورځېدو او هغه چې دی نو هغه هلک چې دی نو خیمه سره په خیمې کې ورسره پاتې شو ښه خیمه چې هغه هلک لګول و نو هغې ته محتاج شو ملګرو نو چېرته هم د چا څه به زیاتی په زندګۍ کې نه کوئ د دې واقعې کې موږ له هم ډېر زیات زیان و عبرت دی ملګرو دا واقعه په ترکي کې راغله چې نوجوان وایي کنه چې زما سره پیسې نه وي او زما مالک مکان ولګېدو او هغه کرایه زیاته کړه نو ما هغه کرایه بیا نه شو ادا کولی نو د هغه نه پس چې ما جومپړې ولګوله چې کله مې جومپړې ولګول نو د هغه نه پس چې نو زلزله راغله او د مالک مکان ټوله مکان یې راورغړاوه د هغه نه پس چې نو هغه ډېر خفه و نو ما ورته وویل چې ته راځه زما سره په دې جومپړې کې کښېنه په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې دې په باره ویډیو په باره کې څه وایي نو چېرته هم له چا سره زیاتی په زندګۍ کې مه کوئ